السلام علیکم د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په جریان کې د جرمني آلماني ژبې د کتاب شلم درس لرو چې هغه د پنځم څپرکي یا پنځم چاپټر مربوط کیږي د نیوټسفیک نوی A1 کتاب. نو راځئ لاړ شو دا شلم درس د همدې کتاب شروع کړو. دا څپرکی یا فصل ده او صفحه هم 950 ده. sich verabreden یعنی یو د ملاقات وخت یا اپوینټمنټ چمتو کول یا برابرول. نو دلته لرو die Verabredung یعنی یو ترمین یا د ملاقات وخت یا اپوینټمنټ آماده کول هغه نیول جوړول. دلته وایي Stress lesen Sie die E-Mail یعنی هغه Stress ناراحتی lesen Sie die E-Mail یعنی تاسو وایاست همدا ایمیل وایاست. markieren Sie die Modalverben او هغه په نښه کړئ Modalverben او markieren Sie die Modalverben. کوم Modalverben können müssen und wollen یعنی همدا können müssen und wollen همدا Modalverb په نښه کړئ. ولیکه بیا هم د Modalverben په برخه کې مو زموږ په چینل کې تیر درس نه لیدلی نو د Modalverben په برخه کې هغه درس ته لاړ شئ او هغه درس وګورئ هغه به درسره ډېره مرسته وکړي. unterstreichen Sie dann او بیا یې انډرلاین یعنی یو خط سره کش کړئ. die anderen Verben او همدا نور فعلونه لکه gehen د هغو سره انډرلاین کش کړئ یعنی یو Modalverben دي لکه können müssen wollen او نور فعلونه دي لکه gehen هغو سره یعنی لاندې خط وکاږئ لکه دلته به اوس همدا ایمیل ووایو. دلته په ایمیل کې وایي hallo Johanna یعنی سلام یوحنا. ich habe ein Problem یعنی زه یو مشکل لرم. wir können leider nicht ins Kino gehen یعنی موږ نشو کولی یعنی متاسفانه چې سینما ته لاړ شو. Stress یعنی سرګرداني ده ناراحتي ده. Hannes ist bis Dienstag in Hamburg یعنی Hannes ده تر سه شنبې پورې په هامبورګ کې ده. und ich muss jeden Tag arbeiten او زه باید هره ورځ کار وکړم. auch am Wochenende یعنی همچنان د اونۍ په پای کې. am Abend muss ich noch einkaufen und kochen یعنی په ماښام کې زه باید شاپینګ وکوم یو څه واخلم او اشپزي وکوم. und die Kinder müssen Hausaufgaben machen او ماشومان باید کورنۍ دنده اجرا کړي. und viel für die Schule lernen او زیات د ښوونځي لپاره زده کړي. zum Arzt muss ich auch noch gehen او همدارنګه باید ډاکټر ته لاړ شم. am Sonntag Nachmittag او د یکشنبې په ماښام باندې wollen die Kinder und ich یعنی غواړي ماشومان او زه meinen Bruder besuchen زما د ورور ملاقات وکړو یعنی د یکشنبې په ماښام باندې زه او ماشومان غواړو چې د ورور ملاقات وکړو زما د ورور ملاقات وکړو. wollen wir nächste Woche am Mittwoch zum Yoga gehen یعنی آیا موږ غواړو چې راتلونکې اونۍ چهارشنبه یوګا ته لاړ شو. oder او یا هم musst du arbeiten او یا باید ته کار وکوي. نو همدا یې پوښتنې ځینې وکولې. د هغو نه وروسته liebe Grüße یعنی په مینه په احترام سره مارا خپل نوم دلته ولیکو. یعنی هر څوک چې دا ایمیل لیکي په اخر کې به همدا ورسره ولیکي او خپل نوم به همدلته ولیکي. د خپل ټول معلومات او هغه کارونه چې دوی یې سرته رسوي هغه یې ورته ولیکل او ایمیل یې ورته ولیږو. نو تاسو هم کولی شئ چې خپل یو دوست یا ملګري یا نورو کسانو ته ایمیل لیږئ. نو د همدې ایمیل د طریقې په تعقیبولو سره تاسو کولی شئ چې هغوی ته ایمیل ولیږئ. یوحنا ته چې هغې ورته ولیږو اوس به څوک یوحنا ورته ځواب ورکوي. صحیح. بیا راځو دلته لرو was muss Mara machen یعنی څه باید ماغه وکوي. was kann sie nicht machen یعنی دا کولی شي چې څه ونه کوي یا څه اجرا نه کړي.
was will sie machen یعنی دا به څه غواړي چې وکوي اجرا یې کړي berichten sie یعنی هغه ریپورټ کړي تاسو هغه کولی شئ چې ووایاست Mara und Johanna können nicht ins Kino gehen یعنی ماغا او یوحنا نشي کولی چې سینما ته لاړ شي نو ماغا باید څه اجرا کړي پونکټ یعنی هغه څه چې اجرا کوي باید اجرا یې کړي تاسو هغه کولی شئ چې ویې لیکئ دلته اوس راځو موډل ویربن im Satz یعنی دا موډل ویربونه یا هغه موډل فعلونه په جمله کې Wir können nicht ins Kino gehen یعنی موږ نشو کولی چې سینما ته لاړ شو نو همدا موډل فعل ده او همدا نور فعلونه دي gehen دلته اوس څه غواړو wollen wir zum Yoga gehen آیا موږ غواړو چې یوګا ته لاړ شو نو دلته یې سوال جوړه کړه که چېرته موږ wollen لومړی وکاروو wollen wir نو دلته کولی شئ چې هغه ځای تغییر کړئ یا wollen wir zum Yoga gehen تاسو کولی شئ چې د موډل ویربونو یا د موډل فعلونو ځای تغییر کړئ او هغه سوال جوړه چې وپېژنئ صحیح دلته به هم د یوحنا ځواب ولولو او هغه خانخالۍ به هغه مناسب څه چې کارول کېږي هغه به ولولو او همدارنګه موډل ویبونه به دلته زده کړو د موډل ویبونو یا د موډل فعلونو په اړه باندې مو بل مهم درس هم ما مخکې زموږ یوټیوب چینل ته اپلوډ کړی دی تاسو کولی شئ چې هغه درس وګورئ یا لینک به یې زه هم په ډسکریپشن یا تشریح برخه کې سره شریک کړم نو دلته راځو müssen یعنی باید können یعنی کفالات ویل کېږي کفالای شمه یعنی wollen غوښتلو ته ویل کېږي نو دلته به همدا درې کومکي فعلونه کنجوګیټ کړو د مربوطو ضمایرو سره صحیح دلته لومړی ich muss یعنی زه باید یا هم ich kann یعنی زه کولی شم ich will یعنی زه غواړم نو تاسو ich muss ich kann ich will کله چې können کنجوګیټ کړو د ich سره kann کارول کېږي صحیح du یعنی ته du musst یعنی ته باید یعنی ته کولی شې du willst یعنی ته غواړې یا ته غوښتلی شې یعنی دا د ته لپاره ده صحیح دا د دو لپاره کنجوګیټ شو اوس لرو er ist sie یعنی دی دغه دا muss باید دویم er ist sie kann یعنی دی دغه دا kann کولو ته ویل کېږي er ist sie will یعنی غوښتلو ته ویل کېږي کله چې کنجوګیټ کړو wir یعنی موږ wir müssen یعنی موږ باید wir können یعنی موږ کولی شو wir wollen یعنی موږ غواړو صحیح wir müssen wir können wir wollen صحیح بل er یعنی تاسو er muss تاسو باید یعنی غیر رسمی دا جمع لپاره ihr könnt ihr wollt صحیح او آخری هم sie یعنی هغوی müssen باید können یعنی کولو ته ویل کېږي wollen غوښتلو ته ویل کېږي sie wollen sie können sie müssen کله چې په غټ توري سره لیکل شوی وي هغه د احترام خاطر کارول کېږي یا Höflichkeit نو دا و موډل فعلونه یا موډل فعلونه چې موږ کنجوګیټ کړو د مربوطو ضمایرو سره صحیح ځواب چې هغه ایمیل ته ځواب وایي په کومه طریقه سره باید ایمیل ته ځواب ورکړل شي صحیح نو دلته به اوس ولرو چې یوحنا ایمیل ته ځواب وایي Liebe Mara, yani Grane Mara, oh je, so ein Stress, yani oh, yani da die حیرانتیا په شکل سره yani زیات yani Stress پریشانی wir können uns gern am Mittwoch treffen yani موږ کولی شو چې په خوښۍ سره د چهارشنبې په ورځ باندې ملاقات وکړو ich خانخالي bis 16 Uhr arbeiten نو دلته په همدې خانخالۍ کې به څه کارول کېږي چې هغه تر 4 بجو پورې یعنی کار کوي په کار کې وي نو دلته ich muss کارول کېږي ich muss bis 16 Uhr arbeiten صحیح دویم یعنی درېیمه او کې به لرو aber dann یعنی مگر ورسته aber dann خانخالي wir uns sehen
یعنی موږ کولای شو چې یو بل سره ووینو. نو په دې خانه خالي کې به څه کارول کېږي؟ دلته به کارول کېږي aber dann können صحیح können wir uns sehen. یعنی موږ کولای شو چې ووینو. so 17 Uhr نو آیا په 15 بجې باندې یا ساعت 15 باندې، یعنی سوال یې ځینې وکوو. نو دلته وایي willst du zum Yoga gehen؟ آیا ته غواړې چې یوګا ته لاړ شو؟ oder او یا هم څه به وي؟ دلته څه شی دی؟ können یا wollen. یا موږ کولی شو یا غواړو چې څه وکوو؟ wir yogen، یعنی موږ کولی شو یا غوښتلی شو چې قدم وهلو یا پیاده روي ته لاړ شو. Freitag macht Albert eine Party، یعنی د جمعې په ورځ باندې البرټ یو پارټي جوړوي. نو دلته خانه خالي یا common. نو دلته به څه شی وي؟ نو دلته به وي wollt هم کارولی شو یا könnt هم کارولی شو. صحیح. تاسو غواړئ یا تاسو کولی شئ چې راشئ. نو سوال یې وکوو wir، دلته به څه شی وي؟ دلته wir können یا morgen telefonieren، یعنی هم کولی شو چې ټلیفون وکوو. اوکې، یعنی صحیح ده. viele Grüße، یعنی په احترام سره په مینه سره یوهانا، یعنی خپل نوم سره ولیکو. تاسو کولی شئ چې په دې ترتیب سره د تاسو ایمیلونو ته ځواب ورکړئ. لیکونو یا ایمیلونو ته په دې شکل ځواب وایاست. صحیح. اوس دلته لرو hören Sie das Gespräch، او واورئ تاسو هماغه محاوره یا خبرې اترې. und variieren Sie den Dialog، او تبدیل کړئ، تغییر کړئ هماغه ډیالوګ. dreimal mit verschiedenen Personen، درې ځله له مختلفو کسانو سره. صحیح. نو اوس به همدا محاوره موږ واورو، بیا به یې راشو تشریح او ترجمې ته. Frage 12. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Tut mir leid. Morgen kann ich nicht, da muss ich arbeiten. Schade. Und am Dienstag? Das geht. Wir können ins Kino gehen. Gute Idee. Wann? Um 7:30? 7:30 ist super. نو همدا خبره یا محاوره تاسو واورېدله. دلته یې پوښتنه وکوله was machst du morgen، یعنی سبا ته څه کوې یا څه اجرا کوې. hast du Zeit، آیا ته وخت لرې؟ tut mir leid، یعنی متاسفانه morgen muss ich arbeiten، یعنی سبا زه باید کار وکړم. صحیح. schade. und am Dienstag او سهشنبه په ورځ څه کوې؟ das geht، یعنی هغه صحیح ده، یعنی هغه کولی شو. wir können ins Kino gehen، یعنی موږ کولی شو چې سینما ته لاړ شو. gute Idee، یعنی ښه نظریه. wann، یعنی کله. um 7:30، یعنی په دې وخت باندې. 7:30 ist super، یعنی همدا ساعت چې ده همهغه صحیح او درسته. تاسو کولی شئ چې ځینې مختلفې جملې یعنی وکاروئ. ich muss، یعنی د کار کولو په ځای باندې، یعنی ich muss، زه باید zum Arzt gehen، Sport machen، zum Sprachkurs gehen، lernen، meine Eltern besuchen، یعنی زه باید ډاکټر ته لاړ شم یا سپورټ وکوم یا د ژبې کورس ته لاړ شم یا زده کړم یا د مور او پلار ملاقات وکوم. تاسو کولی شئ چې مختلف جملو کې همدا وکاروئ. یا هم کولی شئ چې ووایاست wir können، دې په ځای باندې چې سینما ته باید لاړ شو. ins Café gehen، یعنی کیفې ته لاړ شو. yoga machen، یعنی یوګا وکوو. tanzen gehen، یعنی دانس ته لاړ شو. ټینس spielen، یعنی ټینس ولوبوو. fahrrad fahren، یا سایکلو سواري وکوو یا سایکل وچلوو. تاسو کولی شئ چې د همدې جملو په ځای باندې بل څه وکاروئ. صحیح. نو دا و د همدې شلم درس د نیټزویک نویا 1 کتاب. نو د نورو درسونو لپاره زموږ ملګرتیا وکوئ. تر بیا درس پورې ښې چارې الله مو مل شه.